ځلیږي په نړۍ کې آزاد شولو وطن خوند کړي په زندګۍ کې برباد دی میر چمن. د تنویر فکری او فرهنګي ادارې میدان وردګ ولایت کې له قلموالو، لیکوالانو او شاعرانو سره یووالی د بریا راز تر عنوان لاندې یو ورځنی سیمینار او ادبي بنډار وکړ. په دې غونډه کې د دوی لیکنې قلمي او فکري مبارزه وستایل شوه. په درې شانو یو روایت دی چې د نون په قسم کې داخل نو معنا ویل شي الله وی نون د ما د قسم وی د کاتب پرنګ قلمي د تا پرنګ الله قسم کړی ول قلم وی دغه نه د تا چې د بمبه چې د رنګ په دې الله قسم کوي و ما یسترون درې مې د په هغه شي قسم وی قلمواله چې د تا د قلم راوځي د الله د خوانه انعام ده چې موږ باید شکر ادا کړو چې الله جل جلاله په دغه ځوانانو کې حساب کړی چې مونږ د حق د دفاع دپاره مونږ لګیا یو او خپل قلم او مقالې لیکو. ورته مهال قلموال دا ډول سیمینارونه او ادبي بنډارونه ستایي او ډاډ ورکوي چې د دین، کلتور او عنعنې ساتلو په موخه به د پردیو پر وړاندې په کلکه قلمي او فکري مبارزه کوي. اوس زموږ هدف دا دی چې په خپلو لیکنو کې، په خپلو شعرونو کې او په خپلو ترانو کې موږ د وطن د جوړونې همدارنګه د یووالي، اتحاد، مسؤلینو، مجاهدینو او د هغوی د بیدارولو د دې په هکله باندې موږ خپل شعرونه او ترانې ولیکو. الله پاک خوشحاله یو چې د لیکوالانو، مبارزینو، شاعرینو او شاعرانو لپاره دغه رقم ته غونډې مثلا جوړیږي او جوړ شوي دي. دغه په ډېر څه باندې ارزي. انشاءالله الرحمن په راتلونکي کې موږ ډاډ ورکوو چې دغه رقم لیکنې او شاعران او لیکوالان انشاءالله د نظام د بقا په خاطر باندې خپل شعرونه او لیکنې لا زیاتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په میدان وردګ ولایت کې له قلموالو، لیکوالانو او شاعرانو سره وخت نه وخت دا ډول د همغږۍ غونډې ترسره کیږي.